بسم الله الرحمن الرحیم. نجیب الله شینواری سپیکس نه ډېر سلامونه مې ومنئ. افغانستان 14 کسیزه سکواډ کې ابراهیم زادران انجرډ شو. د دې نه مخکې چې د خپلې خوښې 11 لوبغاړو په اړه سره خبرې وکړم، اول زما د افغانستان کرکټ بورډ نه او د سټوډنټانو نظام نه هیله ده چې تاسې لږ ځان سره فکر وکړئ. دا پګړۍ دا د پښتنو دا شامله دا ډیر تاریخ لري، ډیر غټ تاریخ لري. دا باید هر انګریز چنګیز پنګیز یا ټیم ساودي ته وانه چول شي. دلته ټیم ساودي ته چوي په ښکته پښتونخوا کې مسمردان او نور خلکو ته ورچي. نو دا پګړۍ چې دا داسې شی نه دی چې تاسې د کرکټ بورډه ګونګی زادران چکري اشرف څه په تاریخ خبر یاستئ. به شکر وباسئ د سټوډنټانو نظام کې بس تاسې ور وقف کړي یاستئ، خو دا تاریخ لري. دا سپکاوی مه کوئ او دا شی چې دی هغوی ته ضرورت هیله ده چې بل چاته ور په سر نه کوي. دا پګړۍ چې دا کوپړۍ چې دا داود خانۍ کوپړۍ باید ورته ایسي. داسې هر سړي دغه نه وي. ښه، اوس راځو زما د خوښې 11 کسان. ښه، دا چې انجرډ شو ابراهیم زادران ډېر مهم پلیر دی، ډېر ښه پلیر دی، زما د خوښې پلیر دی. ټیسټ لپاره خو ډېر بهترین و. دغسې بالران ټیکل کول د نورو د کسانو کار نه دی، خو هر کله چې ته خپل ټیم ته نېشنل ټیم ته کسان ورچوي نو هغه د بل ځای ناستی، مطلب ریپلیسمنټ. تا سره باید هر پوزیشن کې ازه چې هم یو یا دوه کسان مثلا د اوپننګ دپاره سره بیک اپي، ون ډاون دپاره بیک اپي، نمبر 4 هر چا دپاره باید بیک اپي. هغه هم دې ورځې دپاره اوس هغه د پریکټس کې خپه دغه شي واوړېږي. شی که ورسره خیر بیسټ اف لک. عبدالمالک او ریاض حسن زما په نظر باندې دا دواړه باید اوپننګ ته واچول شي. ون ډاون رحمت شاه صاحب، نمبر 4 شاهدي خپل ریسپانسیبیلیټي واخله. 5 بهیر شاه محبوب، 6 اکرام علی خیل، 7 عظمت الله عمرزی، 8 شمس الرحمن. خدا شمس الرحمن چې آف سپینر دی، ښه به دا وای چې غضنفر دوی سلیکټ کړی وای، ځکه هغه داسې پلیر دی چې هغه د هغه بالونه ریډ کول ورته ګران و. خو نه داب کې شته نه نور احمد شته دی، هغې سره بیا ګورو. خو شمس الرحمن دی نمبر 8 شي، نمبر 9 کیس، نمبر 10 ضیا اکبر لیفت آرم او 11 نجات مسعود. پام کوئ اوشکونین چې درې فاز بالران ونه لوبوئ. دا چټیات چې تاسې تیر ټیسټ میچونو کې کول وروره څه استرالیا نه ده، څه نیوزیلینډ، ساوت افریقا، انګلینډ نه دی خوار شي. دا د هندوستان کې ټیسټ میچ دی او دلته باید داسې سپین والا وکټه جوړه شوي چې هغه خاص هندوستاني هغه دغه والا چې د چکن کړای هغه ښه سپایسي مساله په پیچ کې هغه باید پرته چې څنګه بال خطا کوي چې ګز ټرن وهي. تاسې زمونږ لوبغاړي خو که په هر قسم پیچي څوک چې سکور کوي هغه کوي، چې څوک یې نه کوي هغه یې نشي کولی. نو هیله ده که موږ یو څه سکور هم وکړو. نیوزیلینډ کې کین ویلیمز هم د سپین ښه پلیر دی او ټام لیتم. دا دوه کسان داسې دي چې د دوی دا به مقابلې والا کسان دي، دا باقي چې دی دا راغونډولی شي. خو نیوزیلینډ داسې ګپ شپ ټیم نه دی. اخره کې ورسره ګلن فلپس یې راوستی، هغه هم وال کوي. نو 15 ورځې لوبه ده، 15 ورځې لوبه پوره احتیاط سره طریقې سره کوئ. ما چې کوم سکواډ ووی هغې کې شپږ خو تاسو سره اکرام علی خیل پورې پیور بیټسمینان شو، 7 در سره عظمت الله عمرزی الراونډر شو، ورته سکور درکولی شي. نمبر 8 در سره بیا شمس الرحمن چې دا بیټ کې هینډي دی، آف سپینر دی خو بیټینګ کې هینډي، او 9 قیس احمد پورې. نو چې هر یو سړی لږ چپ ان شي او افغانستان په ټیسټ کې 300 پلس سکور وکړي، انشاءالله بیا په انډیا کې موږ نیوزیلینډ راګیرولی شو. که نیوزیلینډ اکثره اول ځل چې بیټینګ کله وکټه جوړه شي په ایشین پیچونو باندې خلک ډایرکټ بیټینګ کوي، ځکه فرش وکټه باندې هر سړی غواړي چې بیټینګ وکړي، ډېر معمولی ټرني او سپیشلی بیا دویم اننګز هم ستا په 3 یا 4 ورځ راځي، 5 ورځ څوک هم نه غواړي چې بیټینګ وکړي. نو دلته یو څه قسمت تغی چې افغانستان که ټاس وګټي او اول بیټینګ وکړي، دا به زموږ دپاره ډېره بهترینه 300 پلس رنز وکړي او نیوزیلینډ باندې پریشر بیا اچولی شو. ډیپینډ کوي چې څه قسم وکټه یي. ښه که وکټه د سپیننګ وکټه یي مسالېداره نو بهترینه، ښه که نه بیا نو داسې فلیټ وکټه جوړه کا چې لکه هغه پاکستان چې پنډۍ کې جوړه کړې و، نو بیا سم سکور وکړي، سم زړه د خلاص سکور وکړي او زموږ سپینران چې دي هغه به وکټې واخلي، که وا نه بیا به ډرا شي. خو مطلب تاسې خو به سکور وکړئ او یا سمه مسالېداره وکټه جوړه کړئ چې هغوی درنه 200 نه هم زیاتې ونه کړي. دغه هیله ده لیټس سی چې څه به کېږي. بیا چې ګیم وشي اولې ورځ نه وروسته یا په دویم ورځ بیا ورسره بیا ویډیو کوم، خو فی الحال در سره
همدومره نظر د کرکټ په اړه شیر کومه. ستاسې د ټولو کتلو نه شیر کولو نه یو جهان مننه. په لوی الله مسپارم. مشکلات یې مړه تاسو ته معلومات ته موږ پښتانه خلک چې یو همیشه په کورونو کې یو ځای سره اوسیږو او په یو ځای کور کې چې 15 شپږ اته ماشومان. دلته امریکا کې خو زموږ کور کې کم دي، ټوټل دغه ماشومان دي 15 او په نور ځای کې په افغانستان کې وزن ته په هغه 2 کوټو کې لسی په امریکا کې نور ماشاءالله نوی چې راغلي دي پورا فوج راوست هر یو کور کې اته لسی ویډیو جوړول ډیر ګران کار دی وروره. چنګ یو پکې چغه وای بل پکې چغه وای کوم وته دغه کاینو دي د خاطر از ما ویډیوګانې لګي کمی دي بس دغه د هغه گاډو کې راته خوند راکړي چې گاډي کې مې د سیخي خو خیر کوشش وکاو چې چل وکاو ان شاء الله وخت سره بیا نور ویډیوګانې هم درته کوم. ستاسو ټولو د کتلو شیر کولو د یو جهان مننه. ستاسو رور نجیب الله شینواری. خدای په امان. السلام علیکم.